یو حدیث پاک کے راضی چه سوک او یا زر کرتا لا الہ الا اللہ اوئی او یا زر کرتا نو اللہ بولا جنت ورکی او کدی دا جہنم مستحق دے جہنم تا تلے دے نو اللہ با دا جہنم اغا سزا و تماف کیو جنت دے تبے کی او کدا بل چا دا پارا دے ہوئے او اغتا دے بخا نو که اغا جہنمی ولی نبی نو اللہ پاک باغم جنت تا کی زمون دا حدیث یو کتاب دے مشکات شریف او داغی یو شارح دے مولا علی قاری وتوی داغی یو کتاب دے مرقات اغی کی یو واقع نقل کرے لوی عالم تیر شوی دے ابن عربی اغوی که دا حدیث میں دا نظر نلان دے شنو ما زان لم او یا ذرا کرتا ہوئے او چکم من از دی وارثانو اغیلہ میں موئے او بیا میں دا سی یو دودرے نصابا او یا ذرا کرتا یو اوے بل میں ہوئے لکی میں ساتل چی زکر ما پکار شو کچھ در بل مسلمان پکار شو وی زمون پا گوان کے یو علکو اغا پا صاحب کشف مشورو چی دا کشف خاون دے کشف دیتا ہوئی چی دا کم شے پا دی عامو زمون پا سترگو پا نظر نرازی نو دی نیکانو خلقو تے اللہ پڑکے چی اغیی دا ظلم پا سترگو بینی کم شے چی لری وی دی نیکانو خلقو تے اللہ را نزدیک ہے پہ اللہ خبردار کی وی دی یو علکو وی خلقو بوئی چی دا کشف خاون دے دتا دا باز پٹ سیزونم اللہ خی ایمان نمانلا وی یو دل چا ڈوڑے کڑے وا وی اگا دعوت کے زم ناستو مو دا غالکم ناستو وی دی کہ غالک پا جڑا شو ڈوڑے پا دوران کی پا چگو چگو یو جلل او دا سے او جلل چی منگی هم خپکلو خامخا چی مسلمان او جالینو بل مسلمان ورطا خپشی منگی هم خپکلو و پا مجلس کے چکم خلق ناستو اگه هم خپکلن وی ما ہوتی چی لکا ولی جاڑی وی مور میں پا جہنم کی اولی دا دوست کشف دے اللہ دا غی لکت جہنمو خواہ موری متو خولا چی خپلا مور میں پا دوزخ کی اولی دا چی غرغنڈی پی بلے گی ابن عربی وی ما پڑک او یا ذرا خو می ویلیو خو پڑک پاتلی خو چاہتا می غاق ندے کرے وی پا دیزلک میں پٹ دا دغی سری علک مورتاو بخل غاق میں انو کم میں چی اللہ دا دے علک مور پا جہنم کی پرتا دا او ما او یا ذرا کرتا لا الہ الا اللہ ویل دے اللہ ما دا دے علک مورتا غاو بخل تیرے جہنم نو باسے خو پا مجلس کی میں سو کم پوئے نقلل چپ پڑک میں ہوئی اللہ خو پڑھونو خبردار دے اللہ علیم بذات الصدور وی چی دا می سنگا اوی وی لگ سات پس اغا لگ پا اغا روڑا کی پا خندا شو اغا اوخ کے بند نکل او پا خلط خان دی خوشحال دے وی من ورده چی لکلا خان دے ولی وی عجیبا کمال می ولیدل سدی ولیدل وی اس می لگ سات مخ کی مرد جہنم پا غرغندو کی ولیدل او اس می یو منٹ مخ کی اغا دا جنت پا باغونو کی ولیدل اللہ دا جہنم نوستلو جنت تے بوتلو جنت پا باغونو کے لگیا دا چکری وینو خوشحال شو داشنا یو سکنڈ مخ کی میں جہنم کی ولیدا او لگ سات مخ کی میں اس پا جنت کی ولیدا او میں خاندل ابن عربی وی عالم دے وی بس دو خبر رات معلومی شوی وی یو خدا چی ما نمانا چی دا سلی دا لک دا کشف خاون دے نو دا رات معلوم شو چی دا کشف خاون دے پتاو لگی دلا اوی بل دا دی حدیث اگر رشتینوالی راتا معلوم شو دکا ما خو چا دا پخلی غگ نو کلی کہ نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چی چا دا پارا دی املستن آغا بید جہنم نا اللہ باسی نو ما خو آغا لکتا نو بیلے چی ما ستا دا مور دا پارا دا بخلی دی پڑکی میں ورطاو بخل نوی دا حدیث رشتینوالی راتا را دی لک دا کشف نا معلوم شوا اوی دا لک دا کشف راتا پا دی حدیث معلوم شو دا حدیث تا وجہ ما تا پتاو لگی دا چی دا لک رشتے آوائی
ځکه ما خو کلمه وبخله اتې څه خبر دی ګوره که نه مورې دته کشف کېږي مورې په جنت کې ولیدله او د هغه د کشف د وجې نه دا هم راته پته ولګېده چې دا حدیث هم د نبي علیه السلام رښتونی دی الله پې د جهنم نه انسان جنت ته وباسي کشف داسې یو شی دی رونو نیکانو اولیاو بزرگانو علماو صالحینو ته دا کېږي یو بزرگ چې تا نیک سړی و نو یو ښار کې اوسېده یو سوداګر تاجر په سفر ته نو پخوا زمانه کې به دا غلامان مریان او دا وینځې خلکو خرڅولې او دا به یې ساتلې دغه تاجر سوداګر سره یو وینځه وه ډولۍ نو په دې علاقه کې چې دا کم نیک انسان و دلی راوسته وایي زه د تجارت په سفر ځمه او دا وینځه مې راوسته دا به ستاسو په دې کور کې زما د راتلو پورې امانت پی هغه وی دا ځان سره بوځه مونږ کره وینځې امانت مې ایږده وی نه په سفر یې نشم بوتلې پې یېرېږم او بل څوک شته نه چې هغه سره یې پرېږدم یوازې پرېښودی نشم او ته راته یو نیک انسان ښکارې نو بس تا کره به خدمت کوي تر څو چې زه نه یم راغلی هغه نیک سړي ورته ډېر وویې چې مونږ په دې غم کې ماړه وه زه به کور ته ځم راځمه او دا خو پردی وینځه ده او کتلم ورته ګناه دي دا چې ته بل چا سره امانت ایږدې او که بوځې خو خیر هغه سوداګر هم ښه سړی و هغه وی چې وروره ستا نه نیک سړی ما ته بل نه معلومیږي او بل مې څوک شته نه اعتباري څوک نشته ځان سره یې بوتلی نشم تا کره به امانت ډېره ښه سوداګر خو لاړو په سفر باندې او دا نیک انسان چرته کور ته ته په دې وینځه باندې نظر ولګي نو نور څه ګونې ونه کړه خو بس هغه د نظر غلطي ترې وشوه او بیا ورته قصدن په نظر وکتل دا وینځه خوبصورته وه نو نوره څه غلطي نه وه خو دا هم ده لوی انسان د پاره وړه غلطي هم د الله په نس غټه غلطي وي رانیسي یې چې هغه خو نه پوهېده نو ته خو پوهېدې که نه ولې دا غلطي دې کوله لکه ګناه د جومات نه بهر هم ګناه ده خو جومات کې بیا ډېره ګناه ده د بیت الله په خوا کې هغه وړه ګناه بیا ډېره لویه ګناه ده عام سړی که غلطي کوي هم ګناه ده خو که یو نیک سړی یو شیخ سړی یو عالم یو ملا یو طالب یې کوي نو د هغه لپاره بیا ډېره لویه خبره ده بس دا سړی چې څنګه ورته نظر وکړو د ګناه نظر یې وکړو نو فورا نظر یې واړو جومات ته لاړو او الله ته په جړا شو چې یا الله دا مې څه وکړل هغه ما غلطي وکړه خره چې غلطۍ پسې نوره غلطي ونه شوه دا مې څه وکړل زما توبه ده توبې وباسي 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 جاړي خو زړه نه مطمئن کېږي د دې سړي یو بل پیر راغلله وی یاره دغسې مانه غلطي وشوه اوس ما ته څه دعا وکړه چې الله تعالی ما ته دا ګناه معاف کړي هغه به ودرېږه لږ پخوا د بزرګانو به دا خپل مریدان لږ یو کوټې برابرول به داسې په اسانه باندې به هغه له هغه خپل خلافت نه ورکو چې به پوه شو چې ده کې اوس ځای پیدا شو د تکړه شو د ده باطن صفا شو او ښه به یې وکړو نو د هغې نه پس به ورته به اجازت ورکو هغه هم وایي چې راشه توبه وویستله خو الله په توبه معافي کوي خو راشه لږ یې کړومه چې آینده له دا غلطي بیا نه کېږي وایي ته به داسې کار وکړې چې زما یو پیر دی او فلانکي کلي کې اوسېږي هغه له به لاړ شي هغه ته به دا خپله مسله پیش کړي ابدله د الله نه دعا غواړي نو الله به د الله بخي که لږ دې وکړېږي چې بیا داسې غلطي دې نه کېږي نور چې الله تعالی نبی علیه السلام مبارک دغسې یو سړی راغی یو صحابي وایي د الله رسوله ما دغسې غلطي کړې نظر مې کړی دی یو پردی زنانه ته قصدن مې کړی دی نوره ګناه دې کړې ده نوره مې نه ده کړې خو دغه وایي مونځ دې مونږ سره وکړو او وایي ځه ګناه راته الله معاف کړې ده ځکه چې نبی علیه السلام له راغی خو د زړه نه توبهګار وکړ الندم توبة ستومانه ستومانتیا توبه ده خو ده لږ کړو نو
وی چې پلانکي کړي ته ولاړ شي هلته کې زما یو پیر دی هغه ته به دا مسله ووایي ابدله د الله په دربار کې دعا وغواړې الله به دې معاف دی لا چې هغه کلي ته ورغې تپوس یې وکړو دلته پلانکي سړی شته بزرګ نیک سړی هغې خلکو چې دته نیک داسې بره وکتل چې دا خو کشته جامې دي د سنتو پټکي یې په سر دی لاس کې تسبیح دي ورسره او دې رقم سړي تپوس کوي وی نه صاحب دا نشته بل نه تپوس کوي بل نه تپوس کوي دې چا نه تپوس وکړو وی وروره ته چې کوم سړی یادی نو دا سړی شته خو ستا په پوزیشن کې هغه نه دی وی ولې وی ته خو نیک بزرګ سړی غواړې او چې دا ته کوم نوم یادی او د کوم بازار او د کوم کلي نوم یادی نو دا دلته یو سړی شته خو شرابي دی شراب څکي بدعمله دی او د شرابخانې بازار کې اوسېږي واپس را هغه خپل پیر ته وایي چې صاحب هغه تا چې ما ته کوم نوم او کومه پته را کړې وه نو هغه سړی خو ما پیدا که جی خو هغه خو ما خوښ نه شو ولې وی خلکو راته وایي چې دغه شرابي دی او بدعمله دی او د شرابخانې بازار کې اوسېږي نو ما وی چېرې په داسې کوم نو واپس راځي وی همدغه سړي له ورشه همدله ورشه چې دې دله د الله په دربار کې بخښنه وغواړي الله دې معاف کوي دله ورشه بیا ورغی تپوس یې وکړو چا ورته وایي چې صاحب ته په دا سړي څه کوې وی زما ورسره کار دی خدای په ته وګوره دا خو بدعمله سړی دی او شرابي سړی دی یاره وی ما ته کور وښایه زه ورځم کور یې ورته وښودی هغه بازار کې چې ورسره وانم دی نو خلک ورته کوس پاس ګوري چې دې بازار ته ګورو دې ملا صاحب ته ګورو دې بازار ته ګورو دې نیک سړي ته ګورو دې پټکي ته ګورو دې جامو ته ګوره په بازار کې خو هر سړی لګیا دی خوراک کوي خو که داسې یو پټکي والا سړی د چولو والا تال په غاړه په کېناست نو ټول خلک به ورته نیغ نیغ ګوري یا بعضې وخت کې په دې مارکیټونو کې نو ډېر خلک منډې تړلی وي زمونږ سخت ضرورت یې هم نه کېږي چې لاړ شو ځان راته ښه نه ښکاري او که ورګډم شو نو ټول خلک مونږ ته نیغ نیغ ګوري چې دا دې دلته څه کوي ښه خبره هم نه حالانکه مارکیټ ته چې یو سړی ځي او هلته سودا کوي نو څه بده خبره نه ده دا خو ضروریات دي د انسان ضرورت دی ښځه خو څوک نشي لیږلی بهر کیف هغه ویلاړ شو همدغسې دی اوس ورغی بازار کې خلک ورته نیغ نیغ ګوري خیر ځای معلوم که هغه کور دروازه یې وډبوله دروازه یې وډبوله نو هلک وله وویل څه کوې فلانکي سره مې کار دی راننوت چې ورننوت یو ځای کې اوس دی ناست دی او هلک دی نوجوان او ورسره یو بل خشته هلک ناست دی ورسره یو زنانه هم ناسته ده او مخامخ د شرابو بوتل هم ورته پروت دی بس دا سړی وایي چې دا خو دا څه بلاله رالم دا شراب ورته پراته دي دا هلک ورسره ناست دی او دا زنانه ورسره ناسته ده چې دې ولیدم هغې زر په مخ څادر واچوه خو یې مخ واړو دا خو پکار دی چې ما نه لاس نیوه وکړي زه والا دوا وکړم نو دله زه راغلی یم دا ما سره هغه خپل پیر څه وکړی ما خو چې د معمولي ګناه زړه کې وایي یو ویندې ته کتلی دي یو نظر او زه اوس ماپی پسې ګرځم نو ده سره خو دا جیرۍ دا دې ناسته ده ټول عمر ورته نیغ نیغ ګوري دا هلک ورسره ناست دی بیا هلک کې سوچ کوي چې یاره هسې هم دونه مزل دی وکړه یو ځل نه دوه ځله راشه تا نه پسې دا خپله مسله ورته وکړه که نه بیا هلک یې وایي چې مسله ورته سله بیانې ورېږه په ده لږ سوال کومه چې دا دې په ګناه کې ولې پروت دی نو ورته وایي وروره زه خو یو خبرې له راغلی ما خو د هغې خبره ورته ونه وې چې څه له راغلی خو د هغې نه مخکې تا نه یو تپوس کوم وایي څه تپوس رانه کوي وایي تپوس ته نه دا کومه چې دا تا سره چې دا کم ناست دي دا څوک دی دا څوک دی دا څوک دی وایي دا خو مې زوی دی دا هلک دا مې زوی دی او وایي دا مې مور ده دا زنانه او دا مخکې شراب ګیلاس یې راواغېست او د هغه سراحین یې په هغې کې هغه شراب واچول او تپوس ته نه بل کو وایي زه دا شک خو مې ووته خو دا تپوس ته نه کومه چې ته دومره نیک سړی یې
او زه خپل پلان کې پیر تاله راولېږلم نو ته د شرابخانې په دې بازار کې څه له اوسېږي چې ته بل ځای کور ولې نه اوسې بل ځای به دې کور جو دلته ولې اوسېږي او ورته وایي داسې کار دی وی دلته اوسېږم او د الله ر دین خدمت کوم همدې شرابیانو ته ناست یم دې ته خدمت کوم دې ته نصیحتونه کوم دا پوه یم د دې ګناه نه دا خلک اړوم خپل محنت کوم او وی دلته ځکه اوسېږم بار نه اوسېږم او دا حالت مې ځان نه بدل کړی دی چې که بار ته لاړم که نه نو بیا به راباندې خلک د نیکۍ ګمان کوي او وینځې به راسره امانت ایږدي او غلطۍ به رانه کېږي بازه پوه شو چې دا خو هلکه دا خو د کشف خاوند وخت ما ورته خپل ال نه دی ویلی او دې راباندې پوه شو دې ته کشف وایي دا څه علم غیب نه دی ګورې خو د الله خاصیت دی کشف ورته وایي کشف کرامت د بزرګانو ته کله کله داسې یو شی چې د عقل نه باري د ظاهري نظر نه باري کله کله همیشه نه الله تعالی دې زړه کې د هغې القا واچي او ورته الله ښکاره کړي د بزرګانو کرامت شو کشف شو وی لاسونه مې ورته په کونډو کېښول چې زه خو معافي غواړم او ما د دعا وکړه وی دعا یې راته وکړله څه کلمات یې م راته وښولو دغه ځای نه واپس راغله خیر دا خبره خو مې د کشف متعلق وکړه خو ابن عربي وی چې هغه هلک او دا دې ده ته معلومه شوه چې مور جنت ته لاړه نو دا د نبي علیه السلام مبارک دا حدیث هم رښتونی دی او د هغې نه راته د هغه کشف هم معلوم شو نو چې څوک دا ووایي لا اله الا الله د مرګ په وخت کې دخل الجنه بس جنت ته به داخل شي جنت ته به ځي علما خو د دې حدیث کې څه ډېر تفصیلات کوي خو زه ستاسو را پوهې دپاره مختصره یو خبره کوم اوس به ته یو سوال کې چې یاره دا خو به ډېر سړی ګناهګاري او ډېر بد عمله وی او د ځان کدن په وخت کې به دا کلمه وایي نو دی به جنت ته ځي نو دونه بد عملی چې کړي دي یا یو سړی ډېر ګناهګار دی او ډېر بد عمله دی او ګناهونه یې کړي دي او دی اویا زره ځله دا کلمه وایي نو دا به اویا زره کلمه خو ډېر لږ شی دی بس یو څو ورځې کې به خلاصه شي او هغه دونه بد عملی به ورته الله تعالی په مفتو کې معاف کړي رونو دوه جوابه درته کوم چې تاسو پرې پوه شئ یو دا چې یو سړی ډېر لوی جرم هم وکړي او ډېر زیاتې هم وکړي او دی بیا د الله د رحم طلب وکړي نو په ده به الله رحم نه کوي لازما به یې کوي مجرم خو داسې نه ده چې جرم یې وکړه نو کنې جرم به یې معاف کېږي نه مجرم خو دا مطلب نه دی چې په ده به الله رحم نه کوي نه الله تعالی قادر دی الله رحیم ذات دی د دې او یو زرو زلو کلمې د برکت نه به الله په رحم وکړي بس ګناهونه به ورته معاف کړي جنت ته به داخل کړي الله په دې قدرت او طاقت شته او که نشته دی یو قانون دی یو رحم دی لکه مثلا یو سړی دی او هغه قتل وکړه مړی یو نو قانون خدا دی چې بادشاه دلته کې په حکم دا پانسۍ کوي جج ولیکي چې دا قتل یې کړی دی او دی ګواهان دي دی ما پانسۍ حکم یې وکړ هغه لاړ شي په هائی کورټ کې اپیل وکړي هغه ول اپیل خارج کړي هغه لاړ شي په سپریم کورټ کې اپیل وکړي سپریم کورټ هم فیصله وکړي چې نه دله قصه دغه ورکړی شي پانسي ورکړی شي اوس قانون خدا دی چې دی پانسي شي ورونو زمونږ په وطن کې نه بلکې په دنیا کې دا یو بل قانون هم شته ادا چې دغه مجرم دا قاتل بیا صدر ته یو درخواست کوي چې هغې ته رحم درخواست وایي پیژنې که نه پیژنې صدر ته یو درخواست کوي هغې ته څه وایي رحم درخواست د رحم اپیل وکړي صدر ته چې یاره ما باندې خو پانسي وختله سپریم کورټ چې کوم لویه ستر عدالت دی غټ هغې ستر عدالت هغه مشر عدالت چې دی نو هغه ما ته پانسي وکړه او زما خو بس دا اپیلونو مپیلونو هغه ټولې چارې ختمې شوې صدر صاحب ته مهرباني وکړه په ما رحم وکړه او ما پرېږده نو بیا په قانون کې دا شته چې که صدر پې رحم کوي او پرېږدي نو پرېښودی شي او ډېر خلک داسې وي چې صدر بیا هغه رحم درخواست قبول کوي پرېږدي او بعضې خلک وي چې د هغه دپاره صدر هغه رحم درخواست مسترد کوي پانسي شي داسې ده که نه ده
نو چې صدر سره د پاکستان او د انډیا او د افغانستان او د بنگلادیش او د سعودي او د بل ملک دا اختیار شته چې قانون یو سړي ته پانسي اورولی وي او صدر یې پر رحم درخواست بیا هم پرېږدي، نو الله سره دا اختیار نشته دی یو سړی ورته د او یو زرو ځلو کلمې رحم درخواست ورپېښ کړي چې الله زه خو مجرم یم، ما خو ګناه کړې ده، زه خو ګناهګار یم، ما باندې خو جهنم د پانسۍ حکم ختلی دی مکمل، خو تا ته الله دی یو رحم درخواست کوم، هغه رحم درخواست سپین کاغذ نه دی، هغه رحم درخواست چې دی نو هغه دا تور ټکي نه دي، هغه ستا د کلمې د او یو زرو کرتو یو ورد دی، دا رحم درخواست درته کوم. نو چې د پاکستان صدر ته د بل ملک صدر ته په سپین کاغذ د 2 روپو رحم درخواست وکړې او هغه سره دا طاقت ته چې تا معاف کولی چې د 500 سړی پرېښودی شي، نو الله سره دا طاقت نشته چې دا یو زرو کزلو کلمې په رحم درخواست تا ګناهونه معاف کړي او غټ په غټ جنت ته ولیږي. پوهه که نه شته که نشته؟ دا د قانون یو قانون دی، یو د الله رحم دی، رحم درخواست دی. یا یو بل مجرم دی قبر کې پروت دی، دا ګناهګار دی او ته د هغه دپاره رحم درخواست کوې. اوس هم ګورې داسې وي بعضې انسان په خپله صدر ته رحم درخواست وکړي او بعضې بل کس ولو کړي، مور ولو کړي، پلار ولو کړي، بل څوک ولو کړي، نو ته د هغه مجرم دپاره رحم درخواست د الله په دربار کې داخل کړي چې صاحب پلانکي ګناهګار دی، قبر کې پروت دی او په عذاب کې پروت دی، په جهنم کې پروت دی، پروردګاره دا رحم درخواست د پاره درته پیش کوم او دا یو زرو ځلو کلمې ستا او ستا د حبیب د نوم رحم درخواست دی. د هغې کلمې رحم درخواست دی چې انسان پې د کفر نه ایمان ته راځي، د هغې کلمې رحم درخواست دی. ګوره که چا ډېر لوی جرم هم کړي، حضرت وحشي رضی الله عنه قصه مې درته مخکې کړې ده، هغه څونه غټ جرم کړی، د نبي علیه السلام مبارک ترې شهید کړی دی، پوز او غوږونه او شونډې او روزې ترې پرې کړي دي، دو دې نه غټ جرم بل کیدی شي نه، لیکن هغه راغی او صرف دا یوه کلمې وویې د لا اله الا الله محمد رسول الله، دا ټول جرمونه ورته الله معاف کړل که نه کړل. نو چې ته الله دا پلانکي په قبر کې پروت دی، زه یو رحم درخواست درته کوم او د هغې کلمې رحم درخواست درته کوم پروردګاره چې په کومه کلمه ګورې تا وحشي بخلی دی، په کومه کلمه چې تا ډېر لوی لوی خلک او ډېر لوی لوی کافران ایمان ته داخل کړي دي، الله دا پلانکي له ما او یا زره ویدیم پې جهنم نه بچ که جنت ته بوځه. نو تاسو نه بیا تپوس کوم الله تعالی په دې قدرت لري که نه لري؟ اوس کاره خبره شو. او بل یو ذهن کې به ستا دا بل سوال چې ما وکړو چې یاره بس بیا خو سړی به نیکي نه کوي، بس صرف دا کلمه دی او یا زره زره کرته وایي نو د اخر کې زنقدن په وخت کې به لا اله الا الله جنت ته به یو لوی محدث راغی نه چا تپوس وکړو یاره وایي دا لا اله الا الله د جنت کنجي ده که نه ده؟ هغه ورته بلکل. نو چې د جنت کنجي شوه او ما وایي چې لا اله الا الله، نو خو جنت ته به ځم که نه؟ نورې نیکۍ کوم او که نورې نیکۍ نه کوم؟ هغه ورته ویل یو تپوس ته نه کوم، وی داسې کنجي راته وښایه چې د هغې غاښې دي نه او جرندرې پې کولو شي. کنجانو کې دا غاښې وي که نه؟ او که غاښې نه او تش سیخ دی وردننه که جرندې ته او تاوی را تاوی نو بیا تاله جرنده کولاوئ؟ نو وی ګوره داسې کنجي نشته چې هغې کې د غاښې نه او تاله د جرنده کولو کي، غاښو والا کنجي به راوړې او د هرې جرندې بیا خپل غاښې دي، نو په هغې به ستا جرنده کولاویږي. نو وی لا اله الا الله کلمه ده، دا کنجي د جنت ته خو غاښې وله پکار دي. غاښې څه شی دی؟ که د خیالي په دې کنجۍ کې بعضې غاښې بار روتي او بعضې پکې دننه غوندې سوړې غوندې وي، وي که نه وي؟ نو دا یو غاښې دا منځونه دي، دا بلې زکات دی، دا بلې حج دی، دا بلې روجه ده، دا بلې نیک عمل دی، او دا بعضې غاښونه دا دي چې د ګناهونو نه به ځان ساتي، د هغه بند غاښې دي. نو چې څوک دا ورد وکړي رب العالمین به هغه له د نیکۍ طاقت ورکړي، نیکۍ د توفیق به ورکړي. ولې دی په خپله وایي یاره اویا زره کرته چې ده په ژبه لا اله الا الله ووایي، دا اویا زره کرته هم څو ورځې کې پوره کېږي، نو الله بیا ژبه د دې کلمې سره بلده کړي د کنځلو، د غیبت، د چغلۍ نه بیا الله وساتي. او لکې به وایي دونه کلمه مې ووایي او یا زره کرته په دې ژبه بیا به زه غیبتونه کوم، زه پې کنځل کوم، زه پې شیطانت کوم، زه پې ګناه کوم، رو رو بیا په خپله الله واړئ
دې کلمې د برکت نه الله به په فضل وکړي د نیکو توفیق به ورکړي د ګناهونو نه به رب العالمین وساتي خو غټه خبره رونو ما دا لومبنۍ خبره چې درته وکړه چې د الله د رحم سره څه برابر نه دي ته الله ته په دې شکل یو رحم درخواست ورپېش کا او توبه به وباسې که نه د نو یو حدیث باندې عمل نه په ټولو حدیثو مونږ عمل کوو په دې به عمل وکړو په نورو به عمل وکړو یو ځل د الله د رحم درخواست وکړو توبه دې وویستله د ګناه نه بیا ځان ساته که نه بیا ګناه مه کوه که نه او بل دا چې الله نه د رحم درخواست کوي نو د ګناهونو نه توبه مه باسه که نه په دې ټولو حدیثو مونږ را یو ځای شو عمل به پرې وکړو الله به مهرباني وکړي درونو او یا زره کرته کومه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویل پکار صرف لا اله الا الله اوس طریقه راته ځخین زمونږ د بزرګانو دا طریقه ده چې لا اله الا الله وایي سل کرته لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله نو چې سل پوره کې نو سلو پسې یو ځل وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا سل کرته لا اله الا الله وایي نو چې سل پوره کې نو ورپسې بیا وایي محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وعلى آله وصحبه وسلم او صلی الله علیه وسلم به هر څنګه چې وي خو درود ورسره ووایه نو بیا سل کرته لا اله الا الله ووایه نو لا اله الا الله به اویا زره کرته دا یو صرف لا اله الا الله به اویا زره کرته پوره کړي او سلو کې ورپسې محمد رسول الله وایه صلی الله علیه وسلم پر عمل شروع کې ښه ووایه ځان لب ووایه مور و پلار مړه دي محتاج دي نبی علیہ السلام فرمایي که چې مور او پلار د چا مړی په قبر کې پروت دی مړی په شان د هغه انسان دی چې دریاب کې څوک ډوب شي دریاب کې چې کوم سړی ډوب شي او غر کېږي نو هر یو شي ته لاس اچوي چې که دا بوټې مې راونیوه که دا څانګه مې راونیوله هر شي ته لاس اچوي خو چې د دریاب نه بار وځي وایي دا مړی دقسې دی ځکه دنه خو خپل عمل پاتې دی بوټي ته چا ته به لاس ورچوم چې څه به څوک به مې راوباسي دقه رنګې تا ته دا مړی محتاجه دی یاره دې زوی ته لاس ور واچوم که څه کلمات یې راله ووایي دې پلار ته دې رور ته نو دې خپلو مړو له او یا زره کرته ووایې تاسو له به هم پې الله اجر درکړي چې ته ژبه خدای تعالی هم الله اجر درکوي بل د کم ثواب شی چې دی بل له ووایي الله هغه ثواب تعالی هم درکوي او ځان دپاره مو وایه نو یو خو به دغه فضیلت ترته حاصل شي او دویم د الله د نوم سره د کلمې د لا اله الا الله سره ژبه به دې بلده شي مونږ ټول ورځ شیطان ستړی کړ شیطان مو په څه ستړی کړ لګیا دی بس مونږ ګناهونه کوو او شیطان یې لیکي په ژبه بغیر د غیبت نه بغیر د چغلۍ نه بغیر د شیطانت نه بغیر د ګډو وډو نه زمونږ بل کار نشته جومات کې په پوله په دکان کې په لختي په لارو کې د بل سپکه او خپل ښه نو او دې کړل څه ځکه ټول عمر هم د چا غیبت وکړمه د هغه څه کمولی شم نه اوس چاله چې الله کوم عزت ورکړی دی هغه خو د پردو غیبتونو باندې نه کمیږي چاله چې الله مال ورکړی دی هغه په پردو غیبتونو خو نه کمیږي چاله که الله مشري ورکړی ده چاله الله ریاست ورکړی دی چاله الله بل نعمت ورکړی دی او ته زرها هغه ته حسدونه کوي او د هغه غیبتونه کوي نو ته د هغه اسم نشې کومولی اخر ځان له پخپله خراب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د چاوی ته غیبت نه کوي وایي چې غیبت کوم د مور ولې نه کوم وایي د مور هم څوک غیبت کوي وایي او نبی علیه السلام فرمایي چې چا د چا غیبت وکړو نو خپله نیکي هغه ته وبخله نو چې د پردو خلکو غیبت کوم او خپله نیکي پردو ته بخمه نو د مور به وکړم چې د خپله نیکي مور ته خو بخم که دغه رنګې رونو د دې دنیا م یو وجود دی جسم یې د یوې روح دی که دا روح پکې و دا کائنات دا دنیا دا ځمکه اسمانونه به جمدي وي عزت به وي قدر به وي د الله په نزد د مخلوق په نزد خو که هغه روح ته ووته دا عالم او کائنات به مړه شي لکه انسان نه چې روح اوځي او مړ شي دا کائنات به مړه شي دا اسمانونه به مړه شي ځمکې به مړې شي انسانان هر څه ختم اوس د دې دنیا د انسان روح خو مونږ پیژنو
یو پټ لطیف غوندې شی دی په دې وجود کې پټ پروت دی، الله ته خبر مونږې په سترګو نینو، خو د دې عالم او د دې کائناتو هغه روح څه شی دی چې هغه پکې وي جمدي وي، او که هغه پکې نی دا به مړه وي. هغه د دواړو جهانو مبارک سردار مونږ ته ښیي. فرمایي لا تقوم الساعه حتی لا یقال فی الارض الله الله، تر څو چې په مخ د ځمکه د الله نوم یادېږي، د الله ذکر کېږي، نو دا کائنات او ځمکه او اسمانونه او دا دریابونه او دا اونې بوټي دا به جمدي وي، او که د الله نوم د الله ذکر ته ختم شو، دا کائنات او اسمانونه او ځمکې دریابونه غرونه دا به مړه شي. روح د الله نوم دی، روح د الله ذکر دی چې هغه وي جمدي، چې هغه نی قیامت براشي. د الله ذکر ختم، اله به قیامت راځي چې په مخ د ځمکه الله الله نه ویل کېږي، او د الله نوم چې تر څو یادېږي قیامت به نه راځي. قیامت څه ته وایي؟ الله نوم اوت، روح دې هغه ته اوت، بس دا کائنات مړه شو. حدیث پاک کې راځي، قرآن کې راځي چې دا غرونه به لکه د مالوچو په شان والوځي، دریابونه ختم، اسمان به ټوټې ټوټې دړې وړې شي، ځمکه به ډکرې شي، دړې وړې به شي، هر څه به تس نس شي، په مخ د ځمکه انسان حیوان هېڅ شی به پاتې نه شي، ټول به ریزه به شي، ریزه هباء منصورا. قرآن حکیم کې الله فرمایي فجعلناه هباء منصورا، لکه دروازه چې کولوي او دا د انور دا شعاع تا ته پکې ښکاري، داسې نری نری داسې ذرات ته ښکاري چې د انور نه دروازه سړی کولو کې بار ګوري که نه، دا نری نری ذرات ته ښکاري، دا ټول هر څه به دغسې واړه واړه ذرې شي، په سترګو به هم نه ښکاري. ولې روح پکې ختم شو؟ حدیث پاک کې راځي د هر شي روح شته، ګورې چې هغه روح پکې وي جمدی وي، چې ته اوت مړ بی وی دا روانې اوبه د الله ذکر کوي، ګوردام الله یادوي، او چې کله ودرېدې د الله ذکر بند شو، چې د الله ذکر بند شو څه موده پس هغه اوبه څښا شي، بیا بین کوي. دا جامې چې دا موت اغوستې دي دا هم د الله ذکر کوي. ان من شیء الا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم. الله قرآن کې فرمایي هر شی د الله تسبیح وي، د الله ثنا او صفت او پاکی بیانوي، خو تاسو پې نه پوهېږئ. قرآن کې الله فرمایي دا جامم ستا د الله ذکر تسبیح کوي، سبحان الله الحمدلله وي، او چې کله د الله ذکر بند شو، څښا شو، خیره نه شوه، بوی به کوي، انځې به اله بر الله ذکر شروع کوي. په دریاب کې کبان هم الله یادوي، او چې کله د الله نوم بند که نو د ښکاري په جال کې به نښلي. په دې هوا کې د مارغان هم الله یادوي، او چې کله د الله نوم بند که د ښکاري په جال کې به نښلي. شین بوټي الله یادوي، او چې کله د الله نوم بند که دی به اوچ شي، چې اوچ شي د الله نوم بیا نه وی، دا بیا ختم بند شي. نورونو په دې کائنات کې د الله دا نوم لکه د روح غوندې تاویږي را تاویږي. دا د کائناتو سا ده، د روح دی چې تر څو وي جمدي اچینې مړه وی. ساینسدان وی دا ځمکه ما را ټینګه کړې ده، دنیا په ما آباده ده، که زما ساینس نی دنیا بروانه. زمیندار وی نه یاره دا هر څه خو په ما جمدي دي، که زه وله غلو نه کرم او دا خلک ډوډۍ ونه خوري جون به د کمې وي. باغوان وی نه دا خو زه وله را قسم قسم میوې باغونه ورله کرم او خصمانې یې کوم، که دا نه کوم په تشه ډوډۍ کار نه کېږي. هلته کارخانې والا وی جامه وله زه جوړوم، بجلی وله زه ورکوم، کټ او بستره وله زه تیاروم، که زما خدمت نی دی جمدی نشي پاتې کېدی. مونږ وایو قمقلو ټول دروغ وایې، دا خو د دنیا اسباب دي، اصل د دنیا آبادی د الله په نوم او د الله په ذکر ده. که د الله نوم او د الله ذکر کیږي، ساینسدان بم جمدی وي، ډاکټر بمی، کارخانه بمی، ځمکه بمی، اسمان بمی. خو که د الله نوم بند شو، نه بری دا ساینسدانی، نه به انجینیری، نه به زمینداری، نه به باغوانی، نه به مولی، نه به امی، نه استاد او نه شاګرد، نه غر او نه ځمکه. خبره کم ځای له لاړه؟ د الله نوم لا، د الله ذکر له لاړه. ګورئ ورونو یو مثال دله در کوم. سړی چې کور جوړی چاله جوړی،
د خپل ځان د اوسېدو دپاره. دې له نه جوړي چې ماشي پکې ګرځي، مچان پکې ګرځي، مګې پکې ګرځي، دې له څوک کور نه جوړوي. دا پکې هسې بې څه اوسېږي. دا خو ستا د برکته چې ته پکې یې، نو ماشین پکې دي، مچان هم پکې دي، پوټي درنه غورځېږي، هغې له مرغۍ هم راځي، هغې پوټو له منګکان هم راځي، پکې سوړې موړې جوړې کړې دي. ستا د برکته دلته ژوند تېروي چې ته یې پکې. څوک مګو له منګکانو له کورونه نه جوړوي. او چې کله د انسان ژوند په یو کور کې ختم شي، دلته نور نوسم، نو بیا هغه کور پرېږدي که روانۍ یې؟ روانۍ کې ختمېږي. مګو له یې نه پرېږدي، ماشو له مچانو له یې نه پرېږدي چې ته تر څو پکې اوسېږې، نو آباد به یې ساته. چې ته نه اوسېږې، نو دا ماشو، میږو، مچانو، پیشوګانو له څو کورونه نه پرېږدي. دغه رنګې چې مسلمان په دې مخ د ځمکه یو الله الله وایي، دا مخ د ځمکه به آبادي، دا کافر به هم د سره اوسېږي. دا د کلمګو منګکانو، د مارانو، لړمانانو، د مچانو په شکل خلق دی. ستا د برکت هغوی دا ژوند تېروي. او چې مسلمان ختم کړي، د الله نوم ختم شو، دغه منګکانو، دغه لړمانان او خاماران کافر به بیا الله پرې نه دي، په یو ساعت به ځمکه تسدس او روانه وي. نو د دې روح د الله ذکر دی. الا بذکر الله تطمئن القلوب. او چې څومره د الله دا نوم یادې، هغه به ستا په زړه کې خوشحالي راځي. عبادت اله عبادت ته چې د الله یاد پکې، ته چې مونځ کې او د الله د رضا دپاره کې، نو دا مونځ به دې قبلېږي. روژه چې نیسې په دې خیال چې د په الله خوشحاله کم ثواب شته. حج په دې خیال کې چې الله پې خوشحاله کم، نو ثواب شته. زکات په دې خیال ورکې چې د الله فرض دی چې الله پې خوشحاله شي، د عبادت ته ثواب پکې شته. او که د الله نوم د دې عبادت نه اوت رسم ته جوړ شو، مونځ د الله دپاره نه کې، وبال شو، هسې رواج شو. زکات د الله دپاره نه ورکې، خلک چې ووایي چې دې زکات ورکوي، مالدار دې، پیسې ورسره شته، مصیبت شو. حج دې له نه کې چې الله خوشحاله شي، چې خلک راته حاجي صاحب ووایي. روژه دې له نه نیسي چې الله خوشحاله شي، چې خلک ووایي چې ښه روژه ونیوله. رونو هغه عبادت پاتې شو چې د عبادت کې د الله نوم نشته، د الله ذکر نشته، رسم شو، هسې یو رواج غوندې شی شو. او دا زمونږ د عام معاملات چې مونږ تجارت کوو، په دې خیال یو سړی دکانداري کې یو تجارت کوي چې زه پې د حلال رزق وګټم، د خپل ځان او د خپلو بچو، د خپلې ښځې، د ګاونډیانو یې سم پکې وکړم، د مزدوري سم پکې وکړم، نو ګوره عبادت شو. هلکه پټې کرم، غنه به پکې وشي، مارغان به مخوري، مرغې، او زه به مخورم، زما بچي به مخوري، او زکات به هم پکې ورکم. ګوره ستا د دنیا دا کاروبار عبادت شو. یاره زه دا تعلیم کوم، زه به نوکر شم، ځان له به تنخوا ګټم، په هغه تنخوا به خپل ځان او خپل بچي او حلال رزق به ګټو، عبادت به هم پکې کوو، ګاونډي سره به هم ښه سلوک کوو، زکات، صدقه، خیرات به هم پکې کوو. هغه نوکري او هغه تعلیم د عبادت شو. نو که په عبادت کې د الله ذکر نی، د الله یاد نی، دا رسم رواج شو، ثواب نشته. او که د دنیا په کارونو کې ځان سره الله یاد که، د هغې نه عبادت جوړېږي. نو اصل څیز رونو د الله نوم دی. ګورئ، او ډېر حضرت موسی علیه السلام د الله نوم، خو که څوک الله الله وایي، که څوک سبحان الله وایي، که څوک الحمدلله وایي، خو چې الله پې یادېږي، که د قرآن شریف تلاوت کې دا ټول ذکر دی. خو آسان ذکر چې دا مونږ یې په ژبه وایو، لا اله الا الله. حضرت موسی علیه السلام د الله ذوالجلال نه تپوس وکړ، وایي ما ته یو داسې شی وښایه چې زه پې تا ته در نږدې شم. وایي دا کلمه د لا اله الا الله وایه، لا اله الا الله. د عبادت لایق ما سوا د الله نه بل څوک نشته، دا وایه. او ورته وایي پروردګاره دا خو ټول خلک وایي، ما ته داسې شی وښایه چې بل څوک یې نه وایي او زه ووایم. وایي ای موسی، که دا ځمکه، اسمانونه، دا ټوله دنیا د تلې په یو چابړي کې واچې، او دا کلمه د تلې په بل چابړي کې واچې، د دې ټولو نه دا درنه ده. د الله نوم کې عظمت لویي ده. یو حدیث پاک کې راځي، حدیث د بطاقې ورته وایي. د قیامت پر ورځ یو سړی دی، نبی علیہ السلام مبارک فرمایي 4.5 دفتره به د هغه د ګناه ډکي. یو کم سل دفتره به د هغه د ګناه ډکي، او یو دفتر به دومره وي که راخوري کړي، نو دا ځمکې اسمانونه پې ډکېږي. دا یو به دونه، او دا به یو کم سل دفتره به وي، دا به د ګناه ډکي. یو دفتر به د نیکو وي،
نو چې دا نیکي او دا ګناهونه ولا په تله کې ورواچئ نو ښکاره خبره ده نیکي یو دفتر دی او ګناهونه یو کم سل دي، ګناهونه به درانه شي او نیکي به سپکه شي. اعلان به پې وشي چې دا سړی جهنم ته روان کړي، جهنم ته به روان کړي. چې جهنم ته روان کړي او دې څه منځې لاړ شي نو رب العالمین به فرشتو ته حکم وکړي دا سړی واپس راوګرځوئ. چې راوی ګرځئ یو فرشته به ولې یو رکوټې غوندې کاغذ ورکړي، وی دا یو رکوټې نیکي ستا پاتې ده، دا د تول نه پاتې شوې ده، دا واخله او دوباره لاړ شه چې دا تول دله بیا وکړي او دا نیکي هم دله په هغه نیکو کې واچئ. دا چا درکړه؟ دا الله راکړه. ښه دا ستا رب راکړه، دا ستا رب دا وړه نیکي راکړه. رب ما هذه البطاقه، ربه دا رکوټ کاغذ څه شی دی؟ دا خو پوټینې غوندې یو ګوته کاغذ دی، الله نوم چې پې لیکلی شوی خو د ګوتې د بند نم رکوټې دی، دا پوټینې کاغذ او دې خواته یو کم سل دفتره د ګناه، دا خو ډېر معمولي غوندې شی دی. یاره یو ځل خو را باندې اواز وشو چې فلانکې د فلانکې زوی د جهنم ته ځي، نو اوس به بیا زما ګناهونه او نیکۍ تللي کېږي. دا پوټې کاغذ څه شی دی؟ نو بیا به زما متعلق اواز کېږي چې فلانکې د فلانکې زوی د جهنم ته ځي. دا خو بیا رسوایي ده. وینا لا ظلم اليوم، ظلم روز نن نره ظلم به نه کېږي، دا دنیا نره چې هلته ظلمونه کېدل، ظلم نه کېږي. واپس شه دا رکوټې نیکي درله تلو، د نازله نه به دې واپس شي، زړه به نی. بیا به وله هغه څلور نیمې یو کم سل دفتره د ګناهونو د تلې په یو چابړي کې واچي او هغه یو دفتر به وله تلې په بل چابړي کې واچي. ګناهونه یې بیا درانه دي او نیکي یې سپکه ده. دغه پوټینې کاغذ به راوباسي، هغه به وله د هغه نیکو په هغه تله کې ور واچئ، نیکۍ به یې درنې شي او ګناهونه به یې سپک شي. وختي په اواز د دوزخي شوی، اوس به په اواز د جنتي وشي. فلانکې د فلانکې زوی هغه د جنت ته روان شي، دی به خوشحاله شي، وایي د لوی غم نه خلاص شم. اوس الله نه ګوره یو شی پټ نه دی، خو الله را دې پوټې نیکۍ قدر درته ښایي، یو شی د الله نه پټ نه دی. دی به وایي ربې یا ای ربه دا پوټینې کاغذ وڅه شی دی، خو زما ټوله مصیبتونه او غمونه عذابونه ختم کړل او زه د جهنم نه پې بچ شم، د دوزخ نه بچ شم، جنت ته پې ځم. الله به فرمایي دا زما نوم، الله دا الله نوم، ولذکر الله اکبر، دا الله د نوم نه لوی څیز بل نشته، دا د الله نوم. دا الله دا نوم که د تلې په یو چابړي کې واچې او دا ځمکې اسمانونه غرونه او دریابونه بل چابړي کې واچې، د الله د نوم نه نه درنېږي. السلام علیکم قدرمنو مینوالو، ما خویندو میندو وروڼو، السلام علیکم. څنګه یې تاسو؟ امید لرم چې تاسو په خیر. زه تاسو ته یو ښکلي وظیفه ښیم، هغه هم د دین دنیا دپاره او هم د آخرت دپاره، څومره حاجتونه چې د ټولو دپاره هغه پوره ده. څوک چې د سهار مونځ پسې سورت یاسین لولي نو د هغې به د زړه هر حاجت پوره شي. او بیا د ماسپښین مونځ نه پسې چې څوک سوره نوح ولي نو هغه به په دنیا کې هم په هر کار کې او په هر ځګي کې به هغې ته فتح نصیب کېږي او په آخرت کې به هم د هغې هر کار چې دی نو ډېر په صحیح طریقه باندې کېږي او هغې ته به ګټه نصیب کېږي. فتح مطلب دی ګټه. مازدیګر مونځ نه پس چې څوک اما یتساءلون صورت وایي نو هغه به هم چې دی نو ډېر زیات ښایي. او ماښام مونځ نه پس به صورت واقعه وایي، دا چې دا صورت چې دی که نه دا د رزق دپاره دی. چې څوک دا صورت وایي نو هغه له به چېرته هم د رزق کمی نه محسوس کېږي، نه به ورته راځي. الله پاک به یې په رزق ګټلو کې ډېر زیات مدد کوي.
او ماسخوتن مونځ نه پس چې دی د سوره ملک وایي تبارک الذي همیشه دې لولي او دا چې دی نو دا د قبر د عذاب دپاره وي. نو زمونږ خو ایمان دی او مونږ پښتانه چې کوم یو نو مونږ ټول مسلمانان یو، نو مونږ له پکار دی چې دنیا سره سره آخرت له هم مطلب څه کوو، ځکه چې مونږ دنیا ته صرف نه یو راغلي، مونږ د آخرت دپاره راغلي. مونږ په آخرت باندې ایمان دی، په قبر هم ایمان دی، په رشتو باندې ایمان دی، اور زمونږ ایمان دی چې هر څه الله کوي اور د الله نه خلک هر څه غواړي. نو د قرآن چې دی زمونږ حضور پاک صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او که څوک قرآن نشي ویلی، چاته ټایم نه میلاویږي، نو په مونځ کې په مونځ پسې دې دا یو صورت وایي، نو دا هم چې دی نو سورت یاسین د حاجت دپاره یي او ماسپښین مونځ نه پس سوره فتح چې دی هغه د فتح دپاره یي. په دنیا آخرت په دواړه جانب کې به د الله فتح نصیب کوي او سوره واقعه چې دی نو هغه د رزق دپاره یي اور تبارک الذي مطلب صورت چې کوم دی سوره ملک نو هغه به په قبر نه په قبر کې پکارېږي. نو مونږ مسلمانان له پکار دي چې په دې باندې عمل وکړو اور قرآن له ټایم ورکړو او د الله پاک په خپل دا کتاب لیکلی دی او بیا یې په خپل خوښ بنده حضور پاک صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی او حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته دا شی هم نه و چې په جنت کې قلم ته ټول نه لاول ویلي و چې لا اله الا الله محمد رسول الله ولیکئ. او زما تاسو ته یو بل درخواست دی چې فرض که اوس څوک مړه شي او په هغې پسې څوک هېڅ وظیفې سبقونه هم نه وایي، نو هغه هېڅ هم نشي کولی. نو تاسو له پکار دی چې د خپل مړو دپاره هم 70,000 چې دی نو لا اله الا الله محمد رسول الله وایئ او ښه خبره ده چې د ځان دپاره هم ووایئ، یو ځل نه څو ځله ووایئ، ځکه چې تاسو په ورځ کې که په هر مونځ پسې 1000 ځله هم وایئ نو په ورځ کې 5000 شو، نو په دې دومره ټایم نه لګي اور مونږ ټیک ټاک له موبایل له ټوله ورځ ورکوو نو ښه خبره نه ده، ځکه چې دا زندګي زموږ ډېره په تیزۍ روانه ده اور نن سبا چې دی نو د چا ډېر زیات عمر هم شي نو هغه بس د 60 کالو یې بیا وفات شي. زموږ حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې نو دا خوب دغه ښوولي وو چې داسې خلک به راځي په دنیا کې چې د هغو به 60 ساله عمر وي اور بیا به هغو به چې دی نو ځان له بلډینګونه ډېر دنګ جوړوي، عمرونه به یې ډېر زیات لګي. نو هغه ځای خلکو ورته ویلي وو چې دغه خلک خو به د سره چې دی نو هېڅ هم نه کوي، صرف آخرت له به تیاری کوي. نو هغو ورته وي چې نه، هغوی به ځان له دومره مضبوط اور دومره کلک کورونه به جوړ کړي چې په هغې کې به د هغې سات نسلونه هم ټایم تېر کړي خو هغه کور به زوړ نه شي، ځکه چې نن سبا تاسو ګورئ ټایلونو کورونه راوتي دي اور دا د خرابېدو په چل نه پوهېږي. نو ټیک ته دنیا کې هم خوند کوي، دنیا هم موږ له الله پاک را لېږلې ده، حلال رزق کموه هم عبادت دی اور آخرت له هم څه پکار دي. او بله خبر دا ده چې زمونږ کم خویندې چې دي پښتنې نو نن سبا زیاته مهنګایي شوې ده، نو که چا له څه آیډیا نه ورځي نو زما سره تاسو کانټیکټ کولی شئ اور زه به تاسو له آیډیاګانې درکړم او تاسو په هغې باندې چې دی نو چینل یې کولاو کړئ. زما سره ډېر زیات دي ولې چې مونږ یوټیوب ډېر زیات چلولی دی، زما بچي هم چلوي اور ما اوس شروع کړی دی. زما ورته هم شوق پیدا شو چې زه هم خپل ځان په خپل مټ مضبوط کړم، که چېرې سبا زما بچي لوی شي یا ما ته څه مسله راشي نو ما ته به دومره خاص فرق نه پرېوځي، ځکه چې زه به ما سره به خپل پیسې اور زه به خپل چې کوم دی نو هغه زندګي به تېرولی شم، د چا محتاجه به نه یم. الله پاک موږ له دماغ او عقل راکړی دا استعمالول پکار دي او ټیک ټاک اور یوټیوب کتل شو، فیسبوک شو، دا فالتو څیزونه کتل نه دي پکار. ټایم قدر وکئ اور د ټایم یو سیکنډ چې دی هغه ډېر زیات قیمتي دی. او که تاسو زما دا ویډیو خوښه شوي نو پلیز سبسکرایب یې هم کئ اور لایک یې کئ او د خپل فرینډ او فیملی سره یې شیر کئ چې نورو ته هم فایده ورسي اور تاسو هم په خپله په دې باندې کار شروع کئ. که چا له آیډیا نه ورځي ما سره کانټیکټ وکړئ. والسلام، الله حافظ.